سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن چې کومه موضوع ما انتخاب کړې هغه دا اکثرا داسې ملګري شته چې هغه وایي چې زما 9 میاشتې کېږي، 10 میاشتې مې کېږي، 6 میاشتې مې کېږي، 7 میاشتې مې کېږي، اسناد مې اخیستي، کفته مې دومان کړی، ماته روپۍ نه رالېږي. یعنې ډېر داسې ملګري شته چې ماته میسجونه هم کوي، ماته کله ما چېرته بیرون وګوري نو ما نه دا پوښتنه کوي چې زما دومره وخت کېږي او ماته کف اوسه پر روپۍ نه دي اچولي. د دې وجه څه ده؟ په داسې کیسونو کې 95% چې کوم دی هغه مشکل په اګدونسانس کې. تاسو نه کف اګدونسانس غواړي او بیا ورته نور موږ تاسو کینو چې اګدونسانس سره څو اوپرا راولېږي. اوپرا خو چې کوم دی هغه 6 میاشتې یا 7 میاشتې یا 10 میاشتې اخلي تر څو تاسو ته اګدونسانس راولېږي. نو اکثرا داسې ملګري چې کله کف دوی نه اګدونسانس غواړي نو دوی نور قرار کیني او اګدونسانس ته منتظر وي. ولې موږ تاسو د پیسو ته ضرورت دی، موږ تاسو باید دلته کرایانې ورکوو، دلته خوراک پوشاک لپاره ضرورت دی، ژوند کولو لپاره پیسې ضرورت دی. نور دوی منتظر چې تر څو دوی اګدونسانس راشي، دوی هغه کف ته ولېږي او د دوی روپۍ شروع شي. ولې د دې حل شته دی. اوس مثال یو ملګری دی، هغه د اسنادو نه مخکې کف لپاره دومان کړی یا د اسنادو نه بعد دومان کړی دی، خو د په کف کې د ده ثبت نام شوی دی. مثال کف کې چې کله تاسو ثبت نام وکړئ، تاسو له 2 ورقې رالېږي. یو ورق کې ستاسو یو نمبر درته رالېږي چې هغه ستاسو په کف کې د ثبت نام نمبر وي. هر کله چې تاسو کف ته ځئ مغه نمبر تاسو ورکوئ. صحیح دی؟ یو تاسو له پاسورډ رالېږي موبایل اپلیکیشن لپاره. دغه 2 ورقې چې هر کله تاسو کف ته دومان وکړئ، دا 2 ورقې تاسو ته رالېږي. تاسو به داسې وکړئ، مثال یو ملګری دی هغه اوس اسناد اخیستي دي، دا ورقې ورسره شته. دا چې کوم په کومه ورقه دغه د کف چې کوم نمبر دی هغې ته نومېغو د لکاتور ویلی کېږي. دغه نمبر چې کوم دی دغه ورقه به تاسو کوئ، د دې یو کاپي به تاسو راواخلئ. نوې ریسیپي د اسنادو چې کوم تاسو اخیستې ده هغه د ریسیپي کاپي به کوئ. بلکې تاسو ادرس چیرې بدل کړی د هغې ځای ډومیسایل به کوئ، یا که زوړ ادرس وي د هغه نه به هم ډومیسایل تاسو راواخلئ، دا به کوئ. 3 شو. بل به تاسو غیږ که تاسو مخکې غیږ که تاسو مخکې لیږلی یا نه یې لیږلی، تاسو به د غیږ بیا یو کاپي به ورسره یو ځای کوئ. 4 شو. دا 4 ورقې به تاسو چې کله اسناد واخیسته دا به تاسو کف ته واړوئ یا ته بیا ورکړئ. تاسو منتظر اوسئ، ستاسو دوسیه بیا د پروسس لاندې. صحیح دی؟ اوس څه وخت بعد اکثرا داسې کېږي، اکثرا چې هغه بیرته تاسو ته دوی خط رالیږي چې تاسو موږ ته اګدونسانس راولېږئ. اوس اګدونسانس لپاره خو تا دومان کړی دی، هغه 6 یا 7 یا 8 یا 10 میاشتې وخت لري اوپرا کې. اوس په ته څه کوې؟ اکثرا ملګري په شا باندې کښېني. نه، دغه وخت کې تاسو په شا مه کښېنئ. اوس اسنادو سره تاسو ته یو فورمه راځي چې کله تاسو اسناد واخلئ، تاسو هغه خط راوالی په هغه پاکټ کې چې کوم دی یو فورمه وي چې هغه د اګدونسانس لپاره د اوپرا طرف نه یو فورمه تاسو ته راغلي. هغه فورمه کې تاسو د خپلې مېرمنې، د خپلو ماشومانو ټولو تاریخ تولد، جای تولد، دا ټول معلومات لیکئ چې هغه اګدونسانس لپاره ټول معلومات تاسو لیږئ او هغې نه بعد بیا اوپرا تاسو ته اګدونسانس رالیږي. هغه فورمې نه باید تاسو یو کاپي واخلئ. که چا نه یې اخیستي، دې نه بعد کار څوک اسناد اخلي نو هغه ټول ته زما دا مشوره ده هغې نه یو کاپي واخلئ. نو که هر کله چې کف تاسو ته وویلې چې تاسو ماته اګدونسانس راولېږئ، اوس دغه کاپي د دغې فورمې چې کومه کاپي تاسو سره ده دا به تاسو کف ته ووسئ. کف ته چې کله لاړئ هلته ورته ووایئ چې ما اګدونسانس لپاره دومان کړی دی. اګدونسانس چې کوم دی یا 8 یا 10 میاشتې وخت لري او دغه یې ثبوت دی، دغه فورمه ده، دا زما تاریخي تولد دی، دا مې هر څه دي، دا تاسو هلته هغو ته ورکړئ. نو ستاسو پیسې به شروع شي. په یو نیم میاشت کې څومره وخت کې چې کوم 20 ورځو کې به هغه یو هفته کې هغه پروسس کېږي، نو ستاسو پیسې به تاسو ته زر تر زره شروع کړي. ضرورت نشي تاسو 8 میاشتې یا 9 میاشتې یا 1 میاشتې تاسو منتظر اوسئ تر څو ستاسو اګدونسانس راشي او تاسو ته پیسې شروع شي. نو د دغه مشکل دغه یو حل دی. صحیح ده؟ اکثرا داسې ملګري شي، ډېرو ملګرو سره زه خپله کف ته تللی، خپله زما چې نږدې ملګري دي، ما سره کور کې کوم اوسېږي، نو اکثرا داسې شوي دي، زه ورسره تللی، مشکل یې حل شوی، دوی بېرته ورته روپۍ شروع کړي دي. صحیح ده؟ کف والا هم پوهېږي چې اګدونسانس چې کوم دی هغه دومره وخت اخلي، یا 6 میاشتې یا 7 میاشتې یا 8 میاشتې دومره وخت اخلي. نو هر کله که ستاسو پیسې هم دغسې بندي تر دا دمه یا ډېر وخت شوی، مطلب 6 میاشتې 7 میاشتې او تاسو د هغه فورمې کاپي او ورته ولېږئ، ورشئ هلته خبره ورسره وکړئ، ورته ووایئ چې دغه دی ما اګدونسانس لپاره دومان کړی دی، دا یې ثبوت دی، دا فورمه ده، دا ما اوپرا ته لیږلې په دغه تاریخ باندې. نو چې هر کله راغی زه به د هغې کاپي هم تاسو ته راولېږم، نو تاسو دا ورکئ، نو ستاسو پیسې به شروع شي. صحیح ده؟ داسې ډېر ملګري دي چې هغو نه یې نه دی غوښتې، اکثرا ملګرو نه نه دی غوښتې. صحیح ده؟ پیسې یې ودرېدلې دي، پیسې ورته نه دي رالیږلي. نو هغه تاسو خپله بیا هلته لاړ شئ، سوسیال ته ووایئ یا خپله کف ته ورشئ چې مشکل کوم ځای کې دی، چې کله تاسو ورشئ رنجې ورسره واخلئ نو ستاسو مشکل حلېږي. صحیح دی؟ بعض دفعه داسې مشکل هم اداري کار
بعض دفعه داسې کېدای شي چې په اداري کارونو کې هم مشکل پېښېدای شي. هلته د هغو فایل ستاسو چې کومه دوسیه ده هغه مطلب هېرېدلی شي، امکان ولري، یا مطلب یو مسؤل سره بیا بل نوی مسؤل راشي. نو داسې هم کله کله کېدلی شي. نو ځکه که تاسو بیا کله پیسې تاسو باندې ودرېدې، تاسو شپږ اوه میاشتې منتظر مه اوسېږئ. یو بل دا مشورې مه ورکوئ چې پلانکي اوه میاشتې بعد کف روپۍ رالېږلې، پلانکي ته څلور میاشتې بعد رالېږلې وي. نه، هغه جدا دوسیه وه، هغه جدا مشکل و، ستا جدا دی. نو میاشتې میاشتې ته مه منتظر کېږي. تاسو خپله لاړ شئ، کف ته ورشئ، هغو سره کښېنئ، خبره ورسره کړئ چې مشکل کوم ځای کې دی، خپله به ستاسو روپۍ شروع شي. صحیح ده؟ خو ما لکه څرنګه چې مخکې ما وویلې چې 95% کیسونو کې دا مشکل چې هغو نه افغانستان غوښتی دوی بیا کښېني. صحیح ده؟ نو ځکه بیا دوی منتظر اوسېږي تر څو افغانستان ته راشي. نو تاسو دغه نوي ملګري چې نه بعد کوم اسناد اخلي یا اوس اسناد اخیستي او دا ویډیو اوس ګوري، نو تاسو د هغه فورمه چې کومه تاسو ته اوکرانه راغلې د هغې نه تاسو افغانستان ته چې کومه فورمه تاسو ډکوئ هغې نه خامخا ځان سره کاپي اخلئ. صحیح ده؟ بل دغه کاپي دې لپاره مه اخلئ چې آینده ستاسو لپاره په ضرورت راځي. ځکه موږ تاسو نه اکثرا موږ تاسو نه خپل تاریخ تولد دا هر څه چې کوم دا موږ تاسو نه اکثر هېري خبره هم نه یو چې ما څه تاریخ تولد دلته ورکړی او څه دلته مې ورکړی دی. نو ځکه دې لپاره دا ضروري چې تاسو کاپي ځان سره کېدی واخلئ. صحیح ده؟ نو مننه ملګرو، الله دې وکړي چې تاسو دغه ویډیو په مقصد پوه شوي او تاسو دغه مشکل چې کوم دی، که چا کوم ملګرو دا مشکل وي، الله دې وکړي چې هغه د دې ویډیو نه بعد نه هغه حل شي او حل شوی وي. بل دغه معلومات تاسو نورو ملګرو سره هم شریکوئ، کوم ملګري چې دغه اوس په دغسې پروسس لاندې دي یا دغه حالت کې دي، تر څو د هغوی مشکل هم حل شي. نو مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې، تر بلې موضوع پورې درته ښه وخت غواړم. تل خوښ او بریالي اوسېږئ. په مخه مو